السلام علیکم ملګرو. افغانستان او انګلند چې کوم میچ افغانستان ډیر زبردست فایټ وکړو. افغانستان خپل میچ وګټو د انګلند د دریم کم میچ چې دغه پوینټ ټیبل باندې به خبره کوو چې افغانستان په کم نمبر باندې راغی او د افغانستان د عمان سره دویم ون ډے میچ چې په هغې د هغې میچ معلومات د سره هم شریک کوم چې دغه میچ چا ګټلی دی، کوم لوبغاړو پکې ګردګي کړې ده افغانستان د سایډ نه. مکمل معلومات په دغه ویډیو کې در کوم. ویډیو خپل هم وګورئ او د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو آی سی سی پوینټ ټیبل طرف ته راځو چې افغانستان د کم نمبر نه کم نمبر ته راغی. دغه سکرین باندې تاسو ته ښکاري دوستانو چې افغانستان د 10 نمبر شپږم نمبر ته एकदम راغی. بنگلاديش، سریلانکا، نیدرلند، استرالیا په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري دا ټول ځان لاندې پاتې کړل او شپږم نمبر ته افغانستان په دغه یو میچ باندې راغی. خو په دغه یو میچ باندې په ګټلو باندې صرف نه بلکې افغانستان په ښه رن ریټ سره میچ ګټلی دی. افغانستان ټول اورونه لوبولي، یو بال ترې پاتې شوی دی، یو خو دا ښه کار وکړو او د هغې نه علاوه دویم ښه کار دا وشو چې افغانستان انګلند ټیم په 40 اورونو کې ټول ټیم آوټ کړو. مطلب 10 اورونه انګلند ټیم نه پاتې شو او هغې ټول ټیم آوټ شو. په دغه وجه باندې افغانستان شپږم نمبر راغی. ښه پوزیشن یې برابر شو. افغانستان ټیم انشاءالله اوس په دغه ورلډ کپ کې بالکل خپل ځان وښود چې هغه موږ کولی شو چې نورو ټیمونو ته ماتې ورکړو. بقیه افغانستان میچونه چې کوم پاتې دي نیوزیلند سره، پاکستان سره، سریلانکا، نیدرلند، استرالیا، هغې په افغانستان ټیم ایز نه اخلي. افغانستان ټیم کولی شي چې نورو ټیمونو ته ماتې ورکړي، څنګه چې انګلند ته بېګا شکست ورکړو، ماتې ورکړه. افغانستان دغه غټه بریا په خپل نوم باندې کړه. راځو دغه دویم حال طرف ته چېرې د افغانستان اے ټیم او د عمان اے ټیم ترمنځ چې کوم دوه ون ډے میچونه سیریز و، هغه ون ډے سیریز افغانستان په خپل نوم باندې کړو. دغه بریا ته هم مبارک شه ټول افغانانو ته، ورونو ته چېرې افغانستان ټیم دغه میچ ګټلی دی. دغه میچ سکور کارډ درسره شریکوم. افغانستان ټول ټیم په 203 سکور باندې اوټ شو. عبدالمالک ځوان لوبغاړی دی، یو 19 سکور یې کړي دي. ناصر جمال پکې بیا 50 سکور کړي دي. عبدالمالک سلیزه والله. عمان ټول ټیم په 201 باندې اوټ شو. شعیب خان پکې د عمان د سایډ نه اته اتیا کړي دي او افغانستان ټیم دغه میچ په رنزونو سره وګټو. وفادار مومند پکې بیا ډېر ښه بالینګ کړی، 3 وکټې یې اخیستي. نوید درام په 2 وکټې یې اخیستي دي. شاهد الله کمال پکې 2 وکټې یې اخیستي دي. نو افغانستان دغه اوډیای کم سیریز چې دغه افغانستان په خپل نوم باندې کوو. دې نه وروسته اوس 15 ټي20 دي د عمان ټیم سره. د هغې هر میچ سکور کارډ به هم تاسو سره شریکوو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ ټیک ټاک اکاونټ او یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو دپاره چې کوم نور ټیمونو سره میچونه دي افغانستان له څه کول پکار دي. تاسو هم سره خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریکولی شئ. په کمنټ کې افغانستان زنده باد هم لیکلی شئ. د انګلند نه دغه غټه بریا ترلاسه کړې ده. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو دپاره نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.